السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې ویډیو کې تاسو لیدلی شئ د فیسبوک سټوري څنګه ډاونلوډ کولی شو. که چېرته تاسو په فیسبوک سټوري کې ویډیو ورکړي یا تصویران ورکړي د بل چا وي هغه موږ څنګه ډاونلوډ کولی شو. په دې ویډیو کې تاسو کتلی شئ د اپلیکیشن پر ذریعه باندې موږ کولی شو چې د فیسبوک سټوري ډاونلوډ کړو. امید لرم ویډیو تر پایه وګورئ او زما چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو ته لایک ورکړئ. اول به تاسو پلی سټور ته ورشئ. کله چې تاسو پلی سټور ته ورغلئ دلته به تاسو ورته په دې برنې سره کې به تاسو بیا ورته ولیکئ سټوري سیور. کله چې دا تاسو ولیکئ دلته مختلف اپلیکیشنونه راځي، ډېر زیات اپس راځي چې سخت ډېر اپس دي، مختلف کارونه کوي، مختلف اپس دي د مختلفو اپلیکیشن لپاره جوړ دي. خو تاسو به دلته به یو دانه انسټال کړئ چې دلته تاسو راشئ دلته به راشئ تاسو او دلته به ورته دغه ډاونلوډ کړئ. کله چې دا تاسو ډاونلوډ کړ پر دې به کلیک کړئ. بیرته پر دې چې کله کلیک کړئ تاسو نو دا تقریبا ما ډاونلوډ کړی دی. نو 1 میلیون خلکو دا ډاونلوډ کړی دی. دلته که تاسو وګورئ ډاونلوډز ته راشئ دا 1 میلیون خلکو ډاونلوډ کړی دی او د دې ریټ چې کوم دی ریویو چې کوم دا 14,000 خلکو دې باندې ریویو اخیستې ده. نو ډېر ښکلی اپلیکیشن دی، دا به تاسو انسټال کړئ. کله مو چې دا انسټال کړئ درته ما تېر انسټال کړی زه اوپن کوم، دا به تاسو اوپن کړئ. کله چې دا تاسو اوپن کړئ لږ وخت اخلي. کله مو چې دا اوپن کړئ نو دې کې به تاسو خپله د فیسبوک آی ډي دا ساین ان کړئ. کله چې ساین ان کړئ دا ډېر ښکلی اپلیکیشن دی. دلته ډارک تیم پې اپلای دی، خپله دا ډارک تیم لري. نو کله چې دا تاسو انسټال کړ نو دا نیوز فیډ دی، دا صفحه چې تاسو ته ښکاري دا نیوز فیډ دی. کله چې دا تاسو ساین ان کړ له دې څخه وروسته به بیا تاسو راشئ او دلته به ورته دا سټوري اوپن کړئ. کله چې دا سټوري باندې تاسو کلیک کړئ نو دلته که تصویران وي تصویرانو په شکل به تاسو ته ښکاره شي او که ویډیو وي د ویډیو په شکل به تاسو ته راشي. نو که تاسو چېرته ویډیو ډاونلوډ کوئ نو تاسو به په هماغې ویډیو باندې کلیک وکړئ. دلته زه راځم یو ویډیو ورنه راخلمه چې هر یو ویډیو تاسو ډاونلوډ کول غواړئ هماغه ویډیو به راواخلئ ورته. زه غواړم چې دغه ویډیو ور باندې ډاونلوډ کړم. په هغه ویډیو باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړئ دلته تاسو وینئ نو دوباره به بیا تاسو راشئ او دلته یو 2 نقطې چې کومې ښکاري دلته تاسو ګورئ دا 2 نقطې دي. دلته پر دې 2 نقطو باندې به تاسو بیرته بیا کلیک وکړئ. کله چې په دې 2 نقطو مو کلیک وکړ نو دلته به تاسو ته د ډاونلوډ آپشن درکړي. دلته تاسو وینئ چې دلته ډاونلوډ آپشن ورکړ نو بیا به د هغې څخه وروسته تاسو په دې باندې کلیک کوئ. او که دغه طریقه ورسره نه کوئ تاسو هم نو تاسو به په ویډیو باندې کلیک کوئ، ویډیو به پلی کوئ. کله چې په ویډیو باندې تاسو کلیک کوئ نو دلته موږ ته ډاونلوډ آپشن راکوي. دلته تاسو وینئ ډاونلوډ یو آپشن راکړه. د دې څخه وروسته به تاسو بیا په دې باندې کلیک وکړئ. نو د دې طریقه تاسو کولی شئ چې ویډیو د فیسبوک د سټوري څخه ډاونلوډ کړئ. که چېرته تاسو غواړئ چې تصویر څنګه ډاونلوډ کولی شئ له فیسبوک سټوري څخه نو تاسو بیا راشئ په سټوري باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو دلته راغلی نو تاسو دلته په سټوري باندې کلیک وکړئ. کله چې دا اوپن شي نو هماغه طریقه ده تاسو بیا راشئ د 2 نقطو ته. دلته چې کله د 2 نقطو ته راغلی پر دې به تاسو بیا کلیک وکړئ. پر دې چې تاسو کلیک وکړئ نو دلته به ډاونلوډ لیکلی وي او دغه ډاونلوډ بټن به آپشن به تاسو پریس کړئ. نو کله چې دا تاسو پریس کړ نو زه دا پریس کوم. چې کله مې دا پریس کړ نو ماته به دغه سټوري ډاونلوډ شي. نو د دې طریقه تاسو کولی شئ د فیسبوک سټوري په اسانۍ سره ډاونلوډ کړئ. امید لرم ویډیو مو تر پایه لیدلی اوس تاسو خوښې وګرځېدلي. که چېرته ویډیو مو خوښ شوي زما چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره لایک کړئ او د ملګرو سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.